د 215 اعظم کلي اردو په دوهمې پلې منصوري لیوا کې د تخنیک امریت د مسلکي پرسونل په هلو ځلو سره په تیرو شپږو میاشتو کې 15 ارادې بېلابېل پوځي وسایل ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شول. د 215 اعظم کلي اردو د دوهمې پلې لیوا د اپراسیون امیر حافظ سیف الرحمن راحت وایي د تیرو جګړو پر مهال دلته ټول تخریب شوي وسایل د اسلامي امارت لخوا ترمیم او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره دوم ځل بیا د وسایط ګټې اخیستو ته چمتو شوي دي. د یاد لیوا د تخنیک او اسلحې امیر ملا عبدالباري حکمت وایي په دغو وسایطو کې 10 ارادې رنجر، 11 ارادې حموي ټانکونه، 14 ارادې انټرنیشنل، 3 ارادې حموي امبولانسونه او 2 ارادې کرنګ شامل دي. په تعداد 20 ارادې حموي ټانکونه ترمیم شوي دي او چې په دې کې 3 ارادې حموي امبولانسونه هم شامل دي او همدارنګه په تعداد 15 ارادې انټرنیشنل موټران ترمیم شوي دي چې په دې کې 2 ارادې کرنګونه شامل دي او په تعداد 10 ارادې رنجران ترمیم شوي دي. نو موږ په آینده کې پلان لرو چې کم د لیوا غیر فعال وسایط دلته موجود دي هغه هم ترمیم کو. دا یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د یاد لیوا په ورکشاپونو کې زیات شمېر پوځي وسایط بیا ځلې ترمیم او د استفادې وړ ګرځېدلي دي.